دا خو به تاسو پیژنئ دا زموږ د ګران هیواد خواږه زیتون دا هغه انجینر صاحب ما ته راکړه په دې لاره کې مې خوړلی په خو داسې خوند نشته په همدې زیتونو کارخانه کې په دغه چمن کې موږ 100 کورنۍ راغوښتې دا 100 کورنۍ ته به انشاءالله موږ لګیا یو دغه 100 کورنۍ مهاجر دي د ننګرهار کې دا مهاجر دي دا هم راوښتي دي ته به انشاءالله نن دغه خپل چې کومه برخه ده خوراکي مواد دي دا به ورکړو سبا په همدا ځای کې 200 کورنۍ نور راغواړو او دې ته به هم خوراکي موادو مرسته ورکو هغه هم مهاجرین دي نو ماسپښین یا غرمې ته به ځو له خیره تورخم ته هلته به 2,500 کسانو ته پخه ډوډۍ ورکو هغه چې کوم مرستنیدونکي کډوال دي نو الله تعالی یې ټولو مرسته کوونکو نه راضي شي تاسو دلته وینئ دې لپاره څه شی دی غوړ دی لوبیا د چای دی بوره د وریجې دی یو 50 کیلو غوړ دی نو الحمدلله ثم الحمدلله د الله نه راضي اوسئ دا خلکو خدمت کې واقعا دا کډوال زموږ ستاسو ورونه یا مهاجر چې کوم راځي مشکله ده چې هغې کار روزګار هر سال ته ختم شي صفر شي او دلته بیرته د صفر نه شروع وکړي تر څو پورې دی په خپلو پښو درېږي خپل کار روزګار ته بیرته برابرېږي نو طبعا لږ مرستې او کومک ته اړتیا لري راځئ د دې خلکو لاسنیوی وکړو دا خدمت یوازې موږ پورې اړه نه لري موږ تاسو سره باید لاسونه ورکړو تر څو پورې د خلکو ته یو څه وکړو نو ژمی هم دی پې او راځي د کاروان کې یو ځای شو تر څو پورې خپلو هېوادوالو دا کوم کډوال چې راځي اقل لاندې یو میاشت یو میاشت خوراکي مواد یا مثلا څوک سرپناه ور جوړوي هغه خدمت موږ به کار کوو ورته دا واتساپ نمبر آنلاین مرستو لپاره لینکونه انشاءالله اجر شته خدای مو آباد لره خوشحاله اوسئ السلام علیکم